پروګرام کې توبې وباسو نقد توبې به وباسو ارادې په ارادو خو تبلیغیان راوخته ولیکه امیر صاحب ولیکه زما چله ولیکه اراده د څلور میاشتې ولیکه ظالمه شل کاله وشو ته ارادې کې د خیرن بچه چېرته سي روزې رمضانړې نور ارادې نه منم نقد توبې به وباسئ د ډبل زیرو په شان توبه به وباسئ توجه ووایي واده عبادت دی واده عبادت دی عبادت کې ګانه بجا ډنګ پکار دی امولي سے مخکې پښتانه و چې واده په ډنګ او مړي په جړا مزه کوي دا صدلی عمر علي د واده د موزي او طرف ته د مړي خبر راواخله مړي په جړا مزه کوي پلار دې مړ دې ته جاړي مور دې مړه ده ته جاړي زنانو ته وایم خاوند دې مړ دې ته جاړي ماوې څکه جاړي پلار پسې خپای ماوې څکه جاړي مور پسې خپای ماوې څکه جاړي خاوند پسې خپای دا خو نن پوه شوم دې مړي په جړا مزه کوي ته خو مزوله جاړي هله دې مزوله جاړي مسؤول الله دې خوشحالي راولي او غمونه نه خو که غم راغی او ښځو ورته ژړل نو په غوږ کې ورته وایي مفتي سردار ډېر په توجه سره وایي چې بس که ډېره مزه دې واخسته مړې په ژړا مزه کوي دوی مسؤوله جاړي مړې په ژړا مزه کوي ما وی که ته پرې خفه یې دا چې څومره ښځې جاړي او بعضې ښځو خو باقاعده په دې کې دومره تجربه وي اوس مړې پروت دی ښځې جاړي نو ښځې ستړي کېږي مال یو څیز کې یو حد دی یو لیمټ دی ستړي کېږي نو ښځو ژړل نو لږه وقفه یې کوله ټي بریک یې کوو وقفه یې کوله توجه اوس نوې ښځه په دروازه راغله او مړې هم شته او ښځې هم شته نو دوی وایي چې دا نوې ښځه په زړه کې وایي چې اله دا لسن ښځې دي مړې شته او جړا نشته نو یو نیم ښځه پکې داسې ټپه یا چاربې ته راپرېږي کاکا چې ستا د کاڼي زړي ځان سره به دې په برک په جړا کې بعضې ښځو په دې کې باقاعده پي ایچ ډي کړې ده توجه واده په ډنګ ډنګ ناجي حاجي صاحب موږ په واده کې هم د شریعت پابند یو په غم کې هم د شریعت پابند یو